नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما بعد جملة آیان ہمیں گفتہ ہمیں جملة آیان ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین. درود شریف ہوئے. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا نن جلسہ ستاسو پدی کلی کے د سیرت النبی جلسہ دا. عزیزانو زه یو خاص مقصد ستاسو په مخ کې بیانول غواړم. الله دې وکړي چې د لنډ غوندې وخت کې زه په تاسو پوه کړی شم. مانه مخکې زما رور جاوید صاحب د ټول تقریر خلاصہ داوا چې کھڑیاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، کھڑیاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں آسن راتاں نیندر سی بیدار رہی. وہی خبریں میں در تک کرا اکڑے چې وای ورې نو خيار اوسېګا ډېرې لوی تیارې به در باندې راشي، خو د خوب نه ورته بیدار اوسې. په خور کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویخي او خور پې راشي او طرف ته منډه کې ځان ته بچ. عزیزانو نن تاسو د کوواټ یادا څه نام دی د دې کلي نصرت خیل خلق زه ګرموم نه، ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې، د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي، ارسله تکړه دي سیوا د دین نه، هر یو کار ډېر په شوق کوي،
سوا د دین نه. که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه د مونږ ولا راغلی یو، نو د سیرت جلسې ته راتلل کمال نه دی، بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال. تس جلسې ته خو باسط په دلاره څوک تیریږي او بدري یا بکینی پکې، دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي تر هغه پورې مسلمان کې دي نشي. نو مارس کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړي. تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه سچغه شروع کړي دي، اسلام 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 اسلام، دا دی راغی او را روان دی او که خیری په د خدای یو کنه جی. اوس حیرانم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله برا رسی پیدا را روان دی. یعنی په خپل خو امریکای تم په 2 غنټو کې ځان رسه او اسلام دې په 15 کال کې راونه رسول پاکستان ته. 14,000 میل نندلې او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کال او شپږ چې تر اوسه لا نه را رسیدلې. یوا اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دوی کوم کمیشن کې نولې ده اسلامی نظریاتی کونسل دے کس شے ورته وی. دوی قرآن او حدیث نا تمام دی چې دوی اوس تمامي. ایما ما ته ګوره او پټکی والا دیکھو څه چل شوی ده. زه کم زینا تاسو ته راغلی مو، تاسو کله چرته ګوري کله چرته ګوري. دیکھو ګوري دیکھو او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر، ما تماشا تو کردم تو تماشا دیگر. زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دا شیخان چې دي د خدای سات دی بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي. خو کدی جمعه نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاو نو ته ګورئ عقل بکلس د کوي خدای باندې. او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. مونږ سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان شو، ما څه نه بالغ یم. سوچ کوي فکر وکړي ګیرم پرېخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پویا و. مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ورسره وي منځونه به کوي. مسلمان دې ته وایي چې د غزا په وخت کې به غازی وي، د منډې په وخت کې به سپی وي، د مړي اوچتولو په وخت کې به مزدور وي، د سیاست کې به مزدور وي، د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستدان وي. تاسو هغه ښځې نه وشرمېږئ چې نن په اخبار کې فوټو راغلی دی د روس یو جنۍ ده 7 میاشتې پاس په خلا کې تېرې کړي. پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه. دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي، دوی په پردو غلو ټیزونه اچي. صفت دلته دا پاکستانیان غټسري کوي، امریکای خو راکټ والوځي کنه او چې دومره مو ده روس راکټ ولا نو غل دومره سوټه غول چې امریکای کړی دی او ټیزونه په تاسو اچوي. تاسو سوالو زول اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کوم نیکان تیر شوي دي دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کی هغه له دغه عمل او تاسو له تاسو عمل. یو سړي غور نکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي و یاره دا میا ده میا څه مطلب شو؟ میا څه معنا؟ د نیکانو اولاد دې د موږ د بدن اولاد چې دا د نیکانو اولاد دي. کدا د میا صاحب نو سه د زړه آدم علی السلام نو سه ما تاسو پوه شئ په خبره. بند عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے ویزان فی خفی الصور
فلان صاحب بینا تپوس به د پلار او د مور نکی. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو. یا الله زوی می غر کیږي، الله ورته انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح. دا د استاد زوی نه دی چې د عمل ستا پشان. زوی به د پلار په نه کینه خلاصيږي او پلار به زوی په نه کینه. ای خیال استو محال استو جنون. دا یو بل لیوان توپ دی چې په مونږ کې راسخ. دیو جنا سوچو کوي تسبیح منزونه دا ډېر خکار هوی تسبیح پلاس کې پجومات کې ناس تل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خون کوي. تسبیح پلاس کې پجومات کې ناس تل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کی په میدان کې ودرې دل ډېر خوان کوي. ولی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد میدان مجاهد او هغه نرستو مرد میدان مجاهد ابو بکر او عمر او عثمان او علی او دا زمون دین دی. دین سوا بل لار خدای ته تل نه ده. دا لار به اختیار ہے. تب عالم مسلمان خبر اوري جنت او دوزخ. جنت یو لالچ ته چې قران درکړی دی چې پکې بدای دای 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 دای. جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم. بنیادی شی بل دی. بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده. په دې خبره پوهیږي؟ نو مقصود بذات شیبا ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش. وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. خیال راغی جی. نو عرض میں داو چې مقصود بذات شی آدم محبوب رضا ده. اوس تب څه کوي؟ تب لیوانه په دې سرک بځي دکان ته بناسته موچی توپ بکه دفتر کې بابو به لیکل بکه. ها یاره دغه وخت کې معشوقې سره رابطه څنګه ساتم؟ دغه وخت کې ساتل کېږي. دست بکار و دل بیار کې دی نشي. دست بکار و دل بیار. لاس به کار کې اخته او زړه به یار سره خبرې کوي. کې دیش لاس کارم کوا او الله 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 الله. دا غرض ما ته چا تسبیح را کړی دا ما عجیب کی هدیه سے کله کله د سو ګورم. نو زه ما چې په دنیا د خدای کې بل وظیفه مشته سیوا د دینه چې الله 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 الله. څوک چې پچا مې ني نو د خپل معشوقې د ذکر نه بل وظیفه هم چرته ای. خبره کا صوفي سین نشته دی ودا دا سر باندې نکریزي ولی مګلی نه څه چي ولا نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوقي دي چکر. عزیزانو وخت کې دی په دنیا د خدای کې لوی مزه او خوان د دینه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ چې الله 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 الله. جاوید خدرنه نور وعده واغسته او وعده په خپل ځای ټیک دي د سره کوي. نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بل خبره نکوم. نور خبره به می صرف دای چې الله الله الله. مجنون جوړ کوي ځان نه په ګوته په دې ځمکه لګیا دی لا اله لا اله لا اله. الکه دا سکه ورته وي مشق نام لا اله میں کنم مشق نام لا اله میں کنم د لیلا د نامه مشکو ما چرانه چرته هیرنش پدې سکیږي
पदी से कीगी वर्तवे दामातम पता न चिपदी न कीगी लेकिन खातिर खुद रा तसल्ला में दे हम तकबीर आज तक तो खत में नबूवत मशकना में लैला में कुनम पदी से कीगी वह खातिर खुद रा तसल्ला में दे हम पढ़ लगे तसली और कप मजाजी अशक के मजनून दलैला नुम पशगु की लिखी औड़ला पे तसली और कही न खुदा को महबूब हकीकी देखन लैला ये इंसान हो और पैदा करे खुदा हुआ नो यव इंसान च दागे हुसन दासी ची सड़े लेवने की नो दगा हुसन ची चा पैदा करे दे चे अब संगई ची सड़े बन लेवने की ब्यादा हुसन ची नंदे सबा बनी नंदे सबा बनी अवगा हुसन ची आबादुल आबाद दपारा बपयो हाल इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह यो बाब कायम करे दे तिरमिजी के बाब सूक फिल जन्ना जन्नत की भैया बाजार लगी दा जन्नतियान रागर्जी हाँ हाँ अल्लाह बोलते ही खुशहाल शोई या अल्लाह डे नोर सवारी वैसा अजत निश्ता वे उड़ गई हो शे पाती दे नु मलेको तब वही जमाओ दी जन्नतियान मस के दा हिजाब चिदे दा लड़ी गई नु दा अहली जन्नत और अल्लाह मस के हिजाब बलरिशी चिल्लरिशिदा जन्नतियान बखुदा तो गुरी कुरान के रागरी दी वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा देर मखुना बपदगा और अस्ताज़वी खुदा तब गुरी वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फाक़िरा देर मखुना बपदगा और बांधे खड़वी और दाबे यकीन वी जो उस बागा मामेला मासर उशी चिदमला डुकी रात मात की दीदार बोश अहले जन्नत बटोल बेहोश न परवरदिगार तब इल्तिजाओ की जय परवरदिगारा दाटोल जन्नतुना दाटोल नियामतुना खुदाया दा अर्ज कुर्बान दी खुच दा मजा यो जली ब्यावे नो मकसूद बेजात शे जन्नत न दे मकसूद बेजात शे नियामतु न दी मकसूद बेजात शे दा आशिक पजवन के दा महबूब दीदार हुई दे खबर पोएगी मकसूद बेजात तासु बदावाई छे खदा मुंग बलकार बनको खुदा महबूब बगुरु कला गुरु बेकल दगा से तासो वंदे यो बुजुर्गो निमश पदा लग्या दे अल्लाह 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 ना गाले जज्बा के रागे वे या अल्लाह जहर वक्त हम चे अल्लाह 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 और तायोर से मुनवे चे जमा बंदा सदायमा तो होले उजल चे सदायम कन आवाज वर्तोश चे गुफ्ता अल्लाह है तो लब्बै के मास्त गुफ्ता अल्लाह है तो लब्बै के मास्त वी नियाजो शोरो दर्दत पै के मास्त और बुजुर्गान गुस्सा के वले दास्ता अल्लाह चिकम दे दा जमा लब्बैक दे निमशपद टूला दुनिया उद प्रता दौता अल्लाह के कजदर तहाजिर वलार नवे जदर सरा नवे नो ताला मिदा तौफीक नवे दर करे तब अल्लाह संगवेले अजीजान नोरेच निश्ता दा टोल फजुल दी दा वहम दे कदे नो सिर्फ अल्लाह दे आजाद ते चिचा प दुनिया के तपालले चा द मोर प खेटा के ते जोड़ करे कम ब खबर ताले जोड़ई हो कम ब क़यामत ताले जोड़ई हो कम ब जन्नत ताले बल्ला चूक खजानेदा दुनिया के
کور تاله جوړ کړی دی اوم کدی ګټله خدا کینی بیړه دی غر کړه بچی دی د لړمې د بچو غوندې په تاختۍ تا خوري 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 چې سو پورې مردار نه کنه جی رور دی اده مال لغلی پلار دی کس دی ورکول دعا درته کی کینی کافر کوي دی ورپس ټول وهم دی قربان دا هغه ذات نه چې چاته د نیست نه هست کړي د عدم نه موجود کړي بیا به د عدم کی او په قیامت کې به بیا را پیدا کی او ځان ته به ودري خبره داغه ده د بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخو به داسو کو نیت به وتړلو 15 سپاره به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانگ مال بچی کېده من الجنه والناس به که 2 رکعاتو کې به قران ختم به که په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مینه خدا استا ما سره ډېر مینا ده بادشاہ چرته را پاسې دلو بونګاره واورې د چې کوټه سره وکه خدای دا چغي وای چې الله ته په ما مینه بادشاہ په دروازه لري کوي بے وقوفه د سمو آیا چې خدای ته په ما مینه د سوای چې خدای ز پتا مینه هغه ورته ذات بے وقوف ته زه د ورځ ستانه او کارم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منځ کې رااله زه خپل کار کوا کا په ما مین نه تاله بادشاہي درکړې او ټول شپه د پروته کا په ما مین نه د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې کا په ما مین نه دا توفیق به مال راکړي عزیزانو هغه وخت کې پوښه چې خدای پتا مین دی چې تازان ته ودرې تازان ته په سجده وغورځي تازان ته په جړات یو اوخه چې د شپې را پاسې دي او یو اوخه د الله د پاره د سترګې نه توي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی یو اوخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شي دی په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړی دا دای بیا په بل چا نه دا کړ کومه پیرزوی نه چې او داغه ژوند څنګه زندگی څه و عرفات په میدان کې ولاړ دي صحابه ته تقریر کوي چې صحابه پاغه وخت کې بتا سوڅ کوي چې حیا بد خلق نه لاړ شي حیا به پچا کې پاتې نه پلار بد زوی حیا نه کوي مور بد لور نه کوي رور بد رور نه کوي امی بد مولا نه کوي حیا بلاړ شي دیو ټکی باندې سوچ سره وکړي زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ ظلمه لک بای بربند خزه بیزان سره روانه کړي دنیا به ورته ګوري داسې لپټه به ور پسر کړي چې دنیا به په تماشای او پلار به رواني خبرې کوي دی الک لبدا حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه خزه سره بربند روانه دا څه ده کنه دا چلک په خېټه مور ده لګ او د روټه درکه ولګیدا اول کار دای چې خزینه برکه کوزه کی او بربند ځان سره ګرځي ځوان او پیغلی لونا اپ دې سره کو بربند ګرځي او تمام اعضاء جسم داسې لباس جوړ کړي چې د بدن یو یو رګ پکې ښکاري دا خلق چې څو وخت کېني نو دا زاو تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وي او مونږ ته رذیلان وي دا مونږه پرتوک چې اغوندو ګرین پریږي دي او چرړی میرډیم سر نه تاو کړی دی دا رذیل خلق ده د شریفو خلقو دوی سره چرته وخت لري یعنی زمون خزي چې بورکا کې ګرځي نو مونږ رذیلان یو او د دوی خزي چې شاملات دي نو دا معززین دي
تاسو پوه شئ مونږ راځي شو چې د مانځه وخت راشي مونږ جومات ته ځو دوی کلب ته ځي دا معززین دي او مونږ رذیلان چې د جنازې وخت شي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لرې ولاړي دا شریفان دي او مونږ رذیلان تاسو د خدای کمقل یې دا واورئ چې سرمایه‌دار او مالدار سړی ته ټوکرای ټوکرای مکیږي تاسو چې د خان نوم ورو یا سی ورته د تخنیږي خیال مراغی جی مالدار سړی ته داسې نینی چینی کیږي پالون کې نه کيو مالدار تا سره په دې نیت پاسې د چې د به مال سرا کی او دولتمند صبرا کی درې سی ایمان د دې سړی نه لاړ شي په دې نیت سرمایه‌دار ته پاسې دل چې د به سرا کی درې سی ایمان ته لاړ شي ها په دې نیت پاسې دل چې ملما ده په خیر راځي دا حقار ده په دې نیت چې دا سرمایه‌دار ده مال بچرا کی درې سی ایمان ته لاړ شي غلی دست بکار او دل بیار باندې عمل کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دنیا بچي او د دې د خلق بچي قسم په خدای دې خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشتا کانی ور پورې تړلي د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي په لباس خر ته پرتګ ورواغو نو خرم سره ټوپه خر ته ور په سر کا خرم سره په ټوپو په لباس څوک نه سره کیږي سره کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سره کیږي مونږ مليانو کې دا کمزوري ده مونږه غریب سړی بیره تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري معتبر کال کې د اختر په ورځ ته تراشي دی خو کالیز دی کنه کالیز دی کال کې راشي په خیر مولانا سے اختر دی مبارک شه په خیر تاسو خیجی دام شکر دی چې اختر په ورځ منځله خو راځي کنه ما ته وګورئ دام شکر دی چې اختر مونږ کم از کم انا لله و ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مونږ نه دی کړی او د اختر واجب مونږ تراغه کده اختر مونږ چاو نم کو نه په کافر کیږي او فر مونږ چې قصدن یو قضا کو نه په کافر کیږي فرض مونږ باندې کې تراوله شیطانت له جمعات لراشي خیال امره بیا چې کوم جمعات کافز ولاري او دې تراوی ټول به تختیلن امریکنه انجن مولا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصي دا سړی ته والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي کپ دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یې نو په قیامت کې بس تاسو بخنه تم خدای اوزګار نه وي تبوي چې الله ز مسلمانو ما زه مسلمانم نو الله به ورته وي چې تا مسلمانې چا ځان به دې واورېدو جومات ته به نتلې چرته به چې زما کتاب لسته کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی نو د اجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زه ستا بخنې ته مزګار نه یما تاسو به څه کوئ څه به کوئ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به لاړه شي غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي
مسلمانان به پخپلا داسې مراکز جوړي چې د دین بېخکندي پکې کېږي، داسې اسباب به جوړي چې د دین بیړه پکې تباہ کړي. یو صحابي را پاسېد وی یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځې ته ما نه رسوي چې د کومې زمانې مسلمان قوم به داسې وي. دا آیات راغی، عرفات غونډه باندې حج شو، سردار کونین واپس مدینه ته راغی. جمعه ورځ ده، منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم. ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل میشن کې کامیاب. ظاهر خو یقیني ده خوشاله یاست. ودا اوس جاري ولي وې صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره. اوس چې الله وایي چې دین کامل شه، معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. ظاهر خو یقیني ده خوشاله یاست. ودا اوس جاري ولي وې صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره. اوس چې الله وایي چې دین کامل شه، معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو، راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي. سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي، ما ته الله پیشکش وکړ چې دنیا کې پاتې کېد غواړې او کما ته راتلل غواړې، نو صحابه ما خیرت له ترجیح ورکړه او دنیا مې پرېښوه. د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو. چې بیمار شه د مونځ ټیم دی، صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دي او ناست دي. حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین. الله بلال مؤذن دی. صحابه ورته وایي چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونځ تیار دی. بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی. سردار کونین دننا سوال جواب را لیگی چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخی منزو کی ما طبیعت باندې بوج زیاد تے مستراوت نشما. حضرت بلال چې په دروازه کې واورید چا زپچا میلما ابنن زپ جمعات کې نوینما. بیوش را پریوت په دروازه کې چې پوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی وی او نه لوی شوی وی
او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه چاډو پیدا نه وي دا محبوب د بیماری به څنګه اور الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی په دې میاشت کې رسول الله پیدا شوه نو رسول الله چې په دې میاشت کې پیدا شوه دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او وی سی آرونه چلول کوي عزیزان بلا راغ صحابو تو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر په جواشو ورته ز چرتا او د محبوب په مصلا او در دل چرتا زدا کرن کو بالکل صحابو ته د خدا بنده مز قضا کیږي ابو بکر وچ ارث کیږي زبد سردار کونیل په مصلا څنګه ودرېګما دا ډېر ګران دوس درد سره تعلق لري د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا مونږ ته څه پته لګي مونږ څه خبرو مونږ په لار نه یې قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړه ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته صحابه په زور نیو په مصالح او درول چې وې درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع منذرانه چې قضا نشي ما جمعات لبوزي بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخوا او ما چې رستونه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزما راخ کې او د جمع منستراوا په دې کائنات کې بلاغنه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کول په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی ستاسو زما څه کار دی جنت سره زمونږ څه کار دی تاسو په دې سوچ کې چې جنت جوړ پدې کې دی چې سړی مرشي او جنازه وشي او دا طالبان ورپسې بیا دو سپاره وي کنه جی نو بس په دغه جوړ سړی بخلې کی دا یو بل قانون وره انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال صلی الله علیه وسلم دا اعمال مدار په نیت باندې تاسو په د جمعات کې چې څومره ناس ته یو وای په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ وای د مړو جنازې کړي کنه چا چې کړي لاس اوچت کړي تانه دي کړي کړم دي غرض څه ده غرض پیژنئ تاسو پوه شئ غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنئ ما له ما علیه نه پیژنئ جنازه څه مطلب شو وای په ایمان که خپل مړی در کې شوی او قبل شوی په دې ځل کې نره درد پیدا شوی دی چې خدای په دې تور کنده کې بد سره بیګاله څه چل کی دا شوی دی لار دې مړ دی ورور دې مړ دی خزه دې مړه ده لور دې مړه ده دې کې نره درد چې یا الله دې کې بد سره بیګاله څه چل کی څنګه پولیس به نیسی څنګه عدالت کې به پیشي کیږي یا الله بری کیږي به که عمر کیږي به که پانسی کیږي بدلته به څه چل کی دا تصورم چا سره شوی دا خو حضرت عثمان نه تاسو قبر ته ګوري جاری ولی جاری لك وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما در رسول الله نه اوریدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازل د آخرت کې
کدی کې سره کامیاب شو ټول عمر به کامیابی، کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تباہ ده. نو عثمان وی دې زه تجارم زکا چې په دې اول منزل کې تباہ نشم. دا تصور ممکن راغلی. کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي. 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي. پرې خود پرېخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پرېخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي، یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلان می پیو بخا. خدای وی خدا ستاسو هغه دا پریدو ورونه یو پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي. اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپشي زغپلا دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده ارچا کې خاو خراب شته. نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دي لاندې اوس 15 روپۍ غيري او پاسه ته غنم اچولي دي مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنم مولا ول چې ډېر خدا قبول کړی مې او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي. مولا کې خیال کو چې بلا په چست غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یو چې کور تلاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لامم دوکا ورکړو ملا لامم دوکا ورکړو وې چې څنګه وې چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و. خلای ویلي دي چې قبض پکې شرط ده. نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوي نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه. اوس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپۍ واخستنو دې کې د خلای څه کار ده. تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سره قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخي قسم په خدای دې کې خدای په دې وبخي خدای له دوکا نشي ورکول. هیله زمونږ د زمانه هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول. قسم په خدای ليس للانسان الا ما سعى ليس للانسان الا ما سعى. انسان د پاره به او ما شي کارآمدي چې کوم د پخپل کړي بیا 3 سيزونه د مرګ نه رستو به کارآمدي چې کوم پیغمبر ویلي دي صدقه جاریه نیک اولاد او علم. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سره مرشه دا عمل منقطع الا صدقه جاریه اولاد صالح او علم چې دا 3 سيزونه پریخو دا د مرګ نه بعدم فائدہ کوي. دا نور ټول ستاو زما رسم او رواج دی خپل خاطر لپاره تسلی ورکو حقیقت دا شي نه دی. ختم ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو ګوره ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کېنه او چې دا غټ غټ سنداګان در کر راشیا کم ځای کې کېنه خبره ده ما بوزي پوزه راته واچي دا یو غوړی چې راشي په دې ختم کړي او سنداګانو لري صوفیا چولی دي. یعنی زه چې قران وایم نو ما په پوزي کې نه خدای پاک په دې دوکه کیږي. خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ. کتا زوی تاسو مليان غږ نه کوي نو موږ مليان هو په غږ کولو بیړه غر کښوا اوس پویو چې دا خلک ټیکيږي اسم نه بنا اور پسې د خپل کار ولې خراب ہے
رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمی منځ شکور تلاړ صحابه ور پسې لاړ چلاړ و یا رسول الله کته وفات شو تا نرستو بزمون څه حال وی سردار کونین ورته قانون وی اے صحابه وکیدی ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی دو سيزونه مې در تفریحي دي یو د خدای قران بل زما سنت زما حدیث کتاسو د خدای په قران او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چای نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یي کتاسو د خدای قران او زما سنت پر اخوا نو خدای به تاسو پری دی د یو ورځ نه به بل له ذلیلې د بل نه به بل له ذلیلې د بل نه به بل له ذلیلې نن ملکی له باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده ځکه چې مونږ د خدای قران او د پیغمبر سنت پری نو خدای مونږ پری لوک سات چې تیر شو دروازه وټکیدا څوک ده بی بی فاطمه ورته وی چې یا رسول الله یو ډیر ہے بدناک سره بهر ولاړ دی جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا ہے بدناک نه دی دا غسړه دی چې تاب به پلار کیو مند بدی کولنی کی بی بی فاطمه ورته چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سره دی والله کدن نه دراتلو اجازت ورته وکما حضور ورته چې بچیا د څوک د چې زما دروازه تراشی چې چارا لګل دغه ته فریاد کا وای ورته چرش عزرائیل علیہ السلام دننا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وقت پورا دے حضور ورته وای عزرائیل لک صبر وکړه چې جبرائیل راشي پړک کې جبرائیل را اوس جبرائیل څوک دی دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی جبرائیل څوک و او عزیزان کاش چې دا هغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا او بیا دا هغه حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو د پارا د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو پدې خوان مشرف شوا یا الله یو ورځ خو پاسم راواله چې مونږه وګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتل او دغه ملائکو درخواست منظور کړو کینی الله خبره خو ور سره پس مکم کولې شي تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري جبريل راغه یا رسول الله الله ورته وی چې جبريل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو کچ ما نرستو زما د امت بسوک نگهبان وی جبريل ستر ګراه کی زی عورت وته حبیب الله فرمایي چې فکر مکو تا نرستو با استاد امت ز نگهبان یما بی بی عائشہ فرمایي چې رسول الله سر زما پسینه پروتو اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پراوست نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخلی دلې ده نو ما په زندګۍ کې داسې سخزن کدن د چالي دلې اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کا چې د دین
ویم لویا سخت بلشتاو کا ختم شو و یا رسول اللہ دا خو پر روپے کی وانا سخت میں پتائی ہے سردار کونیل ورته وې 4 روپے کی 15 سنه سخت نور هم پما کېګدا خو اسرائیل چې زما د امت سره ګوره سختی ولکه زما امت ډیر ناتوال او ډیر کمزور دی هغه داغي برخه تکلیف هم پما کېګدا چې لک سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون ابو بکر صدیق پس خبر لاړ چراشه صدیقا اته چې په کومه شمه باندې پتنګ وی هغه شمنن فنا شو ابو بکر په منډه منډه راغی رسول الله ورسم لاست او په دواړه مخه سب کړو او چغه والے وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان اے زما محبوبا اللہ بدو مرگ پتا نہ جمع کئی یو مرگو چرالے او تپی وفات شوئی حضرت عمر پا کسا کی واوری دن چی زما محبوب وفات شو تورا رویستا وی زما دی پا خدا قسم وی کچاو ویلی چی رسول اللہ وفات شو نوس بپدی تورت سر قلم کما کچاو ہے دماغ کار پرے ہو ابو بکر پروت تے سردار کونین سرا کلے پا یوم خسپی کلا پا بل او چگی وی وا حبیبا وا خلیلا جواب رغی چا ابو بکر بار روزا عمر تور راوسته د چې کچا ہوئے چې حضور وفات شو سر ته پرې کوم اوس به عمر قتل عام جوړ کی صدیق اکبر پمن لروت ابو عمر دلا سونیو مسجد نبوی ته بوت او کینولو په منبر تقریر وک چې وما محمد الا رسول نو محمد مگر یو رسولو دنا مخکم دیر انبیاء تیر شوی دی یو مرگو چرالاو دیم پی وفات شو لیکن اے صحابہ واوری من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات اے صحابہ چاچ دا محمد رسول اللہ عبادت کولو نو محمد رسول اللہ نن وفات شو پس عبادت پرے دی ومن کان یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت او چاچ دا خدا عبادت کولو نو اللہ پاک بٹولو مرجون دیوی دا تقریر ہوکا انشاءاللہ العزیز دین مخ کے مضمون بل سبا چکم جانانا مل سر جلسدا کہ خدا تا منظور ہوا دینا مخ کے بیا التزو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم احسننا عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخره اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت آمين. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين الله پاک دے تاسو سمرا حضرات چې دلری لرنا یاد دې کلی خلق دې جلسې تراغلی خدای دې تاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ الله امریکا تباہ الله اسرائیل تباہ اے الله
नुम कुफार तबाह बर्बाद के, खुदा द मुसलमानों बोल बाला के, अल्लाह मुसलमानों के इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा की। खुदा जमुंग दा मुल्क या अल्लाह पा असली मानो के इस्लामी मुल्क के, खुदा पर सही मानो के इस्लामी मुल्क के, खुदा जमुंग दमल कानून कुरान के, खुदा जमुंग दमल कानून कुरान के, खुदा जमुंग दमल कानून कुरान के। या अल्लाह कुल मरीजान शिफा और के, द कुल गरीबान पर हाल बांधे रहम के, शर्म पर्दा मुसाते अल्लाह जमुंग बचो ता हिदायत दने कहो, खुदा जमुंग खजो ता हिदायत दने कहो। या अल्लाह अगर रंग द इस्लाम के मुंग रंग के चिकम रंग के दे सहाबा रंग करी, खुदा अगर दर्द जमुंग पजर के दखपल जान और दखपल हबीब मुताल्लक पैदा के चिकम दर्द अबू बकर और द उमर पड़ के, अल्लाह चिकम दर्द आगी पड़ के, खुदा अगर दर्द मुंगतम नसीब कर, अल्लाह अगर दर्द मुंगतम नसीब कर, अल्लाह दर्द मुंगतम नसीब। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ग्राम मुहतरम औरदुन को द मौलाना मोहम्मद अमीर भी जिगर से पदे 31 नंबर कैसेट के तासुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वफात बयान हो रहे दा बताता पे खबर खार के बीरून कचरेगी अशरफ रोड से फकीर खान नासर खान कैसेट हाउस के द नासर खान और हैदर खान सर मिलावीगी। टेलीफोन नंबर दे 252912। जलबास्ता जनाजा शीरवाना आवाज पाता बशियो जल्द आजल, आवाज पाता बशियो जल्द आजल, आवाज पाता बशियो जल्द आजल, आवाज पाता बशियो जल्द आजल। कुल वारसान बतौशी स्ताद ख्वाना यो जलबास्ता जनाजा शीरवाना। दमर्ग आवाज बराशी नागहाना यो जलबास्ता जनाजा शीरवाना। दमल मलसान बदे कफनी रोरा, दमल मलसान बदे कफनी रोरा, दमल मलसान बदे कफनी रोरा, दमल मलसान बदे कफनी रोरा। ओ यारे गद अल्लाह दा सजाना यो जलबास्ता जनाजा शीरवाना। दमर्ग आवाज बराशी नागाना यो जलबास्ता जनाजा शीरवाना। कट बदी वाखली पासलूर कसानो, कट बदी वाखली पासलूर कसानो, कट बदी वाखली पासलूर कसानो, कट बदी वाखली पासलूर कसानो। पलवान बजान दे वजनी दा जड़ाना यो जलबास्ता जनाजा शीरवाना। पलवान बजान दे वजनी दा जड़ाना यो जलबास्ता जनाजा शीरवाना। वली ब्या दुमरता कब्र की गर्जी, वली ब्या दुमरता कब्र की गर्जी, वली ब्या दुमरता कब्र की गर्जी, वली ब्या दुमरता कब्र की गर्जी। दगा खोग माल बपाती शीलताना
یو ځل باستا جنازه شي روانه د مرګ اواز براشي ناګهانه یو ځل باستا جنازه شي روانه ګلاب نه کوي نن ستا دپاره 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 په لوی منزل روانې دا جهان یو ځل باستا جنازه شي روانه د مرګ اواز براشي ناګهانه یو ځل باستا جنازه شي روانه حضور شب معراج کی لامکان تروانیگی دارش مولانا رحمتنا راوریگی حضور شب معراج کی لامکان تروانیگی دارش مولانا رحمتنا راوریگی محفل د فرشتو پاسمانونو کې د ښکلي محفل د فرشتو پاسمانونو کې د ښکلي آسمانونو کې د ښکلي هم ډېر ملائکانی هر کلی تارا کوزیږي د عرش مولانا رحمتنا راوریږي حضور شب معراج کی لامکان تروانیږي د عرش مولانا رحمتنا راوریږي لبیک مرحبا چغې اورېدې شي له هر خوانا لبیک مرحبا چغې اورېدې شي له هر خوانا اورېدې شي له هر خوانا پلاس د فرشتو کې د نور شمع دی بلیږي د عرش مولانا رحمتنا راوریږي حضور شب معراج کی لامکان تروانیږي د عرش مولانا رحمتنا راوریږي